ګرانو دوستانو السلام علیکم. افغان ویب ډیزاینینګ چینل ته ښه راغلاست. په تیره ویډیو کې موږ او تاسې وکولی شلل د سلیکټر په اساس د هیډینګ او د لیست او د باډی کالر چینج کو او یا هم بدل کو. موږ اوس راځو یو بل مثال چې د سلیکټر په اساس غواړو د پاراګراف کالر چینج کو. نو دلته چې لیکو پی کلر بدلو چې ته وایټ ته. نو دا سیف کوو. کله چې ریفریش کوو موږ او تاسې دلته ګورو چې څو پاراګرافه دي، 2 پاراګرافه دي، یو پاراګراف 2 پاراګرافه. نو د دواړو رنګونه په عین حال کې بدل شول. خو موږ څه شی غواړو چې د یو کلر بدل شي او د بل کلر چې دا په سیم کلر کې پاتې شي، یعنی تور پاتې شي. د دا کار دپاره چې شی کوو موږ د پاراګراف ته آی ډي ورکوو، یعنی د آی ډي سلیکټر څخه کار اخلو. آی ډي ورکوو د مثال په ډول آی ډي مساوي کیږي د P1 سره. نو کله چې موږ اوس P1 ته سټایل ورکو نو P1 به خپل سټایل واخلي، کوم ته مو چې آی ډي ورکړې ده. نور پی چې دي هغه به په سیم حالت پاتې شي. دا پی پاکوو. دلته لیکو چې شی نو مخکې د دې نه باید زه تاسو ته ووایم چې آی ډي چې ده د هش علامې سره پریزنټ کیږي یا ښودل کیږي په CSS کې. P1 دلته ږدو، ډیزاین ورکوو، ډیزاین مثال ورکوو کلر وایټ. صحیح ده. کله چې دا موږ سیف کو او صفحه ریفریش کو نو کوم پاراګراف ته چې موږ آی ډي ورکړی هغه به سپین شي، نور پاراګرافونه به هغه به څه شي خپل رنګ کې، یعنې تور به پاتې شي. تاسې ولیدلو چې دا څه شو بیرته تور شو. همدا ډول د آیډیا په اساس که یو بل مثال کار کو، مثلا موږ 2 هیډینګ لرو، یو دا what is HTML او بل دا what are HTML lists چې دلته موږ او تاسې لیدلی شو. یا دا یو هیډینګ ده د هیډینګ 2، دا بل هیډینګ ده. نو موږ غواړو چې اول هیډینګ ته چې what is HTML ده د دغه بیکګراوند ور بدل کړو. د څه شي په اساس؟ د آی ډي په اساس. نو موږ باید څه شی وکړو؟ آی ډي از ایکول ټو دې ته آی ډي ورکړو، د نوم به هم ورکړو هیډینګ 1. دا به نوم کاپي کو ځان سره سټایل ته. کله مو چې کاپي کو هش علامه چې موږ ورباندې آی ډي ښیو، کنټرول وی کو. هغه نه بعد به دې ته بیکګراوند کلر ورکړو. چې شي کلر؟ بیکګراوند سلیش کلر. دا چې موږ تاسې کله ورکړو نو لیکنې یا ټکسټ چې تور ده، بیکګراوند به څه شی ورکړو؟ وایټ به ورکړو چې لیکل پکې معلوم شي. دا کله سیف کې موږ تاسې ولیدل چې څه شی شو؟ بیکګراوند د دې د آی ډي په اساس بدل شو. خو که چېرته موږ دا آی ډي ایسته کړو ترې، نو دواړه پاراګرافه یا دواړه هیډینګه به څه شي؟ بیکګراوند پې سپین شي. تاسې ولیدلو. نو چې کوو موږ د اول هیډینګ ته نه بیکګراوند څه غواړو؟ سپین غواړو. نو چې کوو دا را اخلو او دلته د هش علامه اضافه کوو او هغې نه بعد آی ډي نوم اضافه کوو. کنټرول سیو وهو. بیرته چې ګورو یو بیکګراوند پاکیږي، یا کوم هیډینګ مو چې د آی ډي په اساس سلیکټ کړی دی یوازې هماغه بیکګراوند کلر اخلي. نو دغه سلیکټینګ د آی ډي په اساس د ټګونو چې موږ او تاسې کولی شو بېلابېلې برخې په دې سره سټایل او یا هم ډیزاین کو. نو راتلونکي ویډیو ته په تمه اوسئ. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ یا د ویډیوګانې در سره شریکې کړئ. مننه، تاسو نه ډېره زیاته خوشحاله